د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي چې نړۍ ته د خطر زنګ ورولېدلی دی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دي باید طالبانو ته مشروعیت ورنه کول شي، که نه نو دا به نړۍ ته هم ګواښ او نورو ګاونډیانو او هیوادونو ته یې هم ګواښ به وي. هغه ویلي دي له طالبانو او له نړۍ غوښتنه کوم چې طالبان ته د مشروعیت نه ورکوي، که نه نو طالبان به ټول نړۍ ته ګواښ شي. خو طالبان حکومت ویلي چې تر اوسه مو ګاونډیانو ته کوم زیان نه دی رسولی او نه هم اروپا ته. هغه ویلي دي چې موږ غواړو په افغانستان کې اسلامي حکومت رامنځته شي او د اسلامي قانون باندې به چلیږو، نه به چا څه زور زیاتی او نه به هم کمزوري خلک خرابوو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وویل د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د یو مشروع نظام په جوړولو کې د افغانستان او نړۍ ګټې په خطر کې ګڼي او دا مشروعیت باید د افغانانو د ارادې او رایې پر بنسټ وي. هغه زیاته کړه دوی په دې اړه له طالبانو سره هم خبرې کړې دي، خو لیدل کېږي چې دغه ډله تله پاتې فکر کې ده او غواړي چې خپل بهرني هیوادونه په رسمیت وپېژني. مسعود په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې NRF له 2 کلونو وروسته خپل بریدونه پراخ کړي او د خلکو په ملاتړ د بریا لپاره زما هیلې د هرې ورځې په تېرېدو زیاتېږي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې NRF 2 کاله وړاندې وروسته له هغه جوړه شوه چې د طالبانو د دې ډلې پر وړاندې د جګړې لپاره هیواد واک ترلاسه کړ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان.